د طالبانو تر واک لاندې خاوره 2 برابره زیاته شوې. وتلې ورځپاڼې واشنګټن پوسټ د افغانستان وضعیت په اړه یو راپور کې لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې خاوره په دې وروستیو کې 2 برابره زیاته شوې. د ورځپاڼې په وینا طالبانو د خپل واک له بیا پراختیا سره سم د هیواد په لویو لارو کې موقتي او دایمي پوستې جوړې کړي او هر ورځ چک پوینټونه اچوي. راپور کاږي دغو فعالیتونو له هغه وروسته لا زور واخیست چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل او دغه راز د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه ودرېدل چې له کبله د کابل حکومت فعالیتونه هم اغیزمن شوي دي. راپور کې راغلي د طالبانو وروستي فعالیتونه د سیمو نیول او تکتیکي وړاندې تګ د دغې ډلې د قوت ښودنه کوي او د کابل حکومت د راتلونکي لپاره د خطر زنګ دی. واشنګټن پوسټ له هغه وروسته د طالبانو په بېساري قوت اندېښنه کوي چې څو ورځې وړاندې د امریکا پوځ ویلي وه که چارې سمې مخ ته لاړې نه شي ښایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو بده پایله به د کابل حکومت ړنګېدل وي.